بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام حرفی غیر زائد په څلور قسم دي. الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عهد خارجی، الف لام عهد ذهنی. الف لام جنسی هغه دي چې په هغه سره اشاره شوی وي حقیقت او ماهیت د مدخول ته قطع لحاظ د کل او بعض افرادنا ودي کوي کنه. الف لام جنسی دا د چا قسم دی؟ حرفی غیر زائد. الف لام حرفی غیر زائد په څلور قسم دی. اول الف لام جنسی دا هغه دی چې په هغه سره اشاره شوی وي حقیقت او ماهیت د مدخول خپلتا. مدخول خو پیژنئ چې په چا الف لام داخل شوی وي. قطع لحاظ د کل او بعض افرادنا، قطع لحاظ د کل او بعض افرادنا. مثال لك الرجل خير من المرأة. الرجل خير من المرأة. نو الرجل کې الف لام شته که نشته؟ المرأة کې شته که نشته؟ نو معنا به داسې کې مولانا لیکي مو داسې ځان پوه کا حقیقت او ماهیت د رجل بهتر دی د حقیقت او ماهیت د امرئینا. ماهیت او حقیقت د رجل بهتر دی. افراد نخو ولی افرادو کې خو کشینو په رجل کې فرعون دی او په افرادو زنانو کې عائشه صدیقه ده. افرادو کې به څو غوړه شو؟ ډیر زنانه د ډیرو سړو نه سړي غوړه دي. خو حقیقت او ماهیت د سړو دا بهتر دی د چانه، ځکه چې په حقیقت او ماهیت د سړو کې امامت راتلی شي، نبوت راتلی شي، بهر د زندګۍ چې څه کارونه دا ټول څوک سرته رسوي. ښځه باچڼه کېدی شي؟ نشي کېدی. نبی کېدی شي؟ نشي کېدی. په خبره پوه شوئ؟ نو حقیقت او ماهیت د رجل بهتر دی د چانه؟ د ښځه. دویم الف لام استغراقی. الف لام استغراقی دا هغه دی چې په هغې سره اشاره شوی وي حقیقت او ماهیت د مدخول خپلتا سره د لحاظ د کل افرادنا، سره د لحاظ د کل افرادنا. مثال ان الانسان نه حقیقت او ماهیت د مدخول خپلتا سره د لحاظ د کل افرادنا. څنګه موري کرکا چې په هغه سره اشاره شوی حقیقت او ماهیت د مدخول خپلتا سره د لحاظ د کل افرادنا، سره د لحاظ د کل افرادنا. مثال لك ان الانسان لفي خسر. هر فرد د افراد د انسان نه په تاوان کې دی. ان الانسان، الانسان کې الف لام استغراقی دي. د آدم علیه السلام نوانه تر قیامت پورې ټول فرد د افراد د انسان څه دی؟ لفی خسر، خامخا په څه کې دی؟ مگر څلور دوايانې که چا استعمال کړي هغه به بچي. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درم الف لام عهد خارجی. دا هغه دی او انست ننوشی تکدی مریضستی. الف لام عهد خارجی هغه دی چې په هغه سره اشاره شوی وي حقیقت او ماهیت د مدخول ته سره د لحاظ د فرد واحد
معین سره د لحاظ د فرد واحد معین ماهیت د مدخول خپلتا سره د لحاظ د فرد واحد معین فما بین د متکلم و مخاطب کی فما بین د متکلم و مخاطب سره د لحاظ د فرد واحد معین فما بین د متکلم و مخاطب کی سره د لحاظ د فرد واحد معین وما بین متکلم و مخاطب کی مثال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول الرسول کې الف لام شته که نشته دا الف لام عهدی دي عهد خارجي دي ځکه چې په دې سره اشاره شوې ده حقیقت او ماهیت د مدخول خپل ته چې د رسول نه مراد څوک دی فرعون د چان نافرمانی کړې وه د موسی علیه السلام نو الرسول کې الف لام عهدی دي معهود په دې سره موسی علیه السلام ذکر د دې کلام متکلم الله دی مخاطب محمد رسول الله دی نو رسول الله ته دا پته و چې موسی علیه السلام دا فرعون ته کوم پیغمبر راغلی موسی علیه السلام سلورم الف لام عهد ذهنی الف لام عهد ذهنی چې په هغه دا هغه دی چې په هغه سره اشاره شوی وي حقیقت او ماهیت د مدخول خپل ته همغه ځړه کې سره چې په هغه سره اشاره شوی وي حقیقت او ماهیت د مدخول خپل ته سره د لحاظ د فرد واحد مبهمنا فيما بين المتكلم والمخاطب سرد لحاظ فرد واحد مبهمنا اے مبهم پټوي په عهد خارجي کې تعین متکلم تم پته او مخاطب تم پته او د فرد واحد مبهمنا مبهم معنا چې متکلم ته نه معلومو مخاطب ته نه معنا چې خاکه ذهن کې پرتای سرد لحاظ فرد واحد مبهمنا فيما بين المتكلم والمخاطب سرد لحاظ فرد واحد مبهمنا فيما بين المتكلم ومخاطب د دې مثال واخاف لك فاخاف له فاخاف ان ياكله الذئب داسره فلا قران کې تاسو ته معلومه ده فاخاف ان ياكله الذئب اے موسی د یوسف علیه السلام ورونه چې پلار ته وایي چې دا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب او موږ به حفاظت کوو نو یعقوب علیه السلام دوا عذر پیش کړل یو دا چې لا يحزنني ما بغمجن کی د جدائی نشم برداشت کوله او دویم دا زه یریګم فاخاف زه یریګم ان ياكله الذئب الذئب چوب خریدل را یو نامعلومه شرمخ الذئب کې الف لام عهد ذهنی دی یعنی اسیت یعقوب علیہ السلام یریده نور خو معلوم نو چې دا به خوري ولی کته شو ته معلوم یې به پر خودو الذئب کې الف لام عهد ذهنی دی الذئب کې الف لام سری عهد ذهنی دی ذکا الذئب کې د یعقوب علیہ السلام ذهن کې فرد مبهم دی یو شرمخ د شرمخان نه به وخرینو اوس دې کې نور تحقیق شته هغه د دې جهاد نه تاسو ته پرېدم تاسو لحاظ کوم چې تاسو ته سبق ګران نه چې زه استاد تم چې پر رجل خير من المرأة الف لام جنسي دي نو عهد خارجي عهد ذهني ولې نه دي او استغراقي ولې نه دي او دارنګي
ان الانسان لفي خسر کې الف لام استغراقي دي نو جنسي ولې نه دي عهد خارجي ولې دي عهد ذهني ولې دي دا مې تفریق خو دا تاسو لحاظ شکافیه ته مې پرې خو دا رنګي فعصى فرعون الرسول کې الف لام عهد خارجي دي نو جنسي ولې نه دي او استغراقي ولې نه دي او عهد ذهني ولې نه دي دا رنګي په اخاف ان ياكله الذئب کې الف لام عهد ذهني دي دا جنسي استغراقي عهد خارجي ولې نه دي د دې دلایل مې تفریق خو صرف نفس مسله مې تاسو ته وکړه تعریف او مثال چې اوس ابن یادو یو چې سخت ده نوروره کله خپل کانی وراسته ګیدړانو به یوم پرې خو دی نه ټول به خړلی ځان نو ګیدړان نه جوړوي پوه شئ نو دا څلور اقسام د چا شو مولانا الف لام حرفي غیر زائد الف لام حرفي غیر زائد غیر زائد هغه چې د کلمې نه وګورځي په معنا کې نقصان راځي کنه اوس په دې الف لام په کلماتو کې کوم قسم دي دا تعین به استاد سره غواړم چې تاسو پوه شئ یاستئ نو اوس به مال جواب راکوي الکلماتو کې الف لام کوم قسم دي مولانا اسمی دي نه ول اسمی خو دې ته وایي چې په اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ داخلي ولی خبره هیروي نو الف لام اسمی خو نه دي نو حرفي پاتې شو حرفي کې و زائد دي که غیر زائد دي که زائد کوي نو به لازمي کې نکارت د مبتدا الکلمه مبتدا ده شرط په مبتدا کې دا چې دا به معرفه وي نو الف لام ته وګورځو نکره پاتې شو کنه په معنا کې نقصان راوي کرانه ده نو معلومه شو چې دا غیر زائد دي نو چې غیر زائد نه خلاص شو هغه څلور قسمونه هم خلاص شو چې لازم او عوضي او لازم او غیر عوضي او زائد غیر لازم عوضي او غیر لازم غیر څلور واړه قسمونه پامان شوي نو دا کوم قسم شو الف لام حرفي غیر زائد او غیر زائد کې څلور احتمال دي جنسي استغراقي عهد خارجي عهد ذهني تعین وکي مولانا الکلمتو کې الف لام جنسي دي کوم شي دي جنسي دي وجه دا چې دا مقام د تعریف د مصنف د کلمې تعریف ذکر کوي کني ذکر کوي او قانون په تعریف کې مولانا دا دی چې تعریف د جنس به بل جنس وي یعنی معرف به هم جنس وي او تعریف به هم افراد نشي کېدای ځکه افراد خو لا تعد ولا تحصى افراد خو سوي نشمارل کېږي د کم پر تعریف کم رونه ځان لستاسو د کلاس نمونه 10 کسان مثلا دا چې یو کوم پلانې ولې پلانې او تذکیره او پلان یو وحدت النحو خودی نه ډکیږي نو دیو جن تعریف د جنس بل جنس نو الکلمتو کې الف لام کوم الف لام دي دا یو احتمال شي استغراقی نشي کېږي ول استغراقی د افراد یو ما ویل چې تعریف د جنس بل جنس وي د افراد نه وي ولی نه وي ځکه افراد لا تعد ولا تحصى نشمارل کېږي د هر حرفت به بل تعریف کړو دا وګرانی فوه شوي تاسو نو استغراقی نشو درم عهد خارجي الکلمتو کې الف لام عهد خارجي خو دې ته وایي چې په مابین د متکلم او مخاطب کې معلوم وي یعنی مخکې ذکر شوی وي نو په ایمان یو دلته ذکر شوی دی مخکې خو نه ذکر شوی چې موږ یو چې د الف لام کې هغه کلمې ته اشاره ده نه دا اوس سر د کلمې ده نو الف لام عهد خارجي هم او الف لام عهد ذهني هم نشي کېږي ځکه عهد ذهني په قوت د نکره کې وي عهد ذهني په قوت د نو به لازم شي نکارت د مبتدا کال کلمتو کې الف لام عهد ذهني کو نو لازم بشي دا چې دا مبتدا ده او نکره ده لازم بشي نکارت د مبتدا او مبتدا نکره نشي کېږي مگر په یو وجه د تخصیص سره 15 وجوه د تخصیص را روان دي چې په هغه کې نکره مبتدا شوی ده خو تخصیص پکې کړی شوی واښوي دی یو احتمال دا شته مولا چې الکلمتو کې الف لام عهد خارجي شي الف لام عهد کتر باندې سوال وکړي چې الف لام عهد خارجي خو سبق کې معهود غواړي مخکې به یو شی ذکر وي او تب په الف لام سره وتسو کې اشاره وکړي لکه فعصى فرعون الرسول کې مخکې فرعون ظالم ذکر دی کنه دی نیم ترازی خبره
او ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون نو رسول مخ ذکر دی کنه الرسول کې الف لام هغه ته اشاره شوه نو الکلمتو کې چاته اشاره کوي ته چې وایي چې الف لام عهد خارجي شو نو الف لام عهد خارجي خو سبب کې معهود واړي د ځان مخ کې یو شی واړي چې هغه ته به اشاره شوي نو الکلمتو کې چاته اشاره شوي جواب سوال باندې پوه شئ جواب مولانا دا کتاب په علم نحو کې دی دا کتاب په څه کې دی الف لام کې موږ اشاره کوو هغه کلمې ته چې جاری وي په ژبه د نحویانو شرح جامی وي على السنه النحات الف لام په کلمتو کې عهد خارجي دي کته چې سبق کې معهود واړي نو موږ یو معهود په دې سره هغه کلمه ده چې جاری ده په ژبه د نحویانو او په ژبه د نحویانو کومه کلمه جاری لفظ مستعمل په دوه قسمه ده مفرد مرکب مفرد ته کلمه هم وي وانا کلمه ګوین خو شوي تاسو یو سوال بل تاسو ته طرفه وسکیږي کلمه کې تم سوچ کړئ هغه دا مولانا سوال دا دی چې اوس د اتمخي زو تکړه چې تعریف د جنس بل جنس وي او ته چې الف لام عهد خارجي واخلې نو دا خو تعریف د فرد وک په جنس سره تعریف د څه دی وک او تا مخکې کده زو تکړه چې تعریف د جنس پوه شوي کنه شوي سوال دې تراغه کرانه غي دا نو ویلو کنه اصل دا چې معرف به هم جنس او تعریف به هم دلته خو تا معرف دی فرق جواب دلته الف لام کا عهد خارجي هم شینو بیا هم دا جنس ته دا الکلمه سره جنس دی ولی ځکه جنس دی ته وایي چې اطلاق په قلیل او کثیر کیږي او د دې الکلمې لاندې درې افراد شته که نشته اسم فعل حرف نو دا کلمه هم په شان د جنس ته کلمه هم هغه کلمه چې جاری ده په ژبه د نحویانو دا کل جنس ته دا شی نه نو ځکه موږ یو چې الف لام عهد خارجي هم صحیح کیږي بس د ټول سبق حاصل غدار مولانا الکلمتو کې الف لام منګ ویلو دا فلغت کې التوای په اصطلاح کې کلمه تحلا بیا کلمه اخرى اسم یا غلط په اسم فاعل مفعول صفت مشبہ د اخري حرف یا غلط دا شنوي به منګ دا ویل چې حرفي په دوه قسمه زائد غیر زائد هغه چې د کلمې نه وګورئ په معنا کې نقصان راځي هغه په څلور قسمو او مثال مې ورته ذکر کړو چې ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني دین ورستم به ویل الف لام زائد په څلور قسمه دي لازم عوضي لازم غیر عوضي غیر لازم عوضي غیر لازم غیر عوضي دا اول مثال لفظ د الله د دویم مثال النجم الثريا د دریم مثال یا ایو الناس د څلور مثال یا الغلامان مولانه سره د خیر سره ان شاء الله مخه تراشي الف لام حرفي غیر زائد دا هغه دي چې د کلمې نه وګورځي په معنا کې نقصان نه راځي دا په څلور قسمو جنسي استغراقي عادي خارجي عادي جنسي هغه ته وایي چې پاغه سره اشاره شوی مدخول او حقت او ماهیت د مدخول خپل تقطع لحاظ د کول او بعض افرادنا لکه الرجل خير من المرأه جنسي هغه چې پاغه سره اشاره شوی حقت او ماهیت د مدخول خپل تسرد لحاظ د کول افرادنا لکه ان الانسان لفي خسر او دارنګي عهد خارجي هغه چې پاغه سره اشاره شوی حقت او ماهیت د مدخول خپل تسرد لحاظ د فرد واحد معین مشخص نه ما بین متکلم او مخاطب کې لکه مثال فعصى فرعون الرسول او دا الف لام عهد ذهني هغه چې پاغه سره اشاره شوی حقت او ماهیت د مدخول خپل تسرد فرد مبهم نه سره د لحاظ فرد مبهم نه فيما بين المتكلم والمخاطب لك مثال فاخاف ان ياكله ذئب راشه وز د الف لام په د کلماتو کې کوم دي اسمي خو نه دي ځکه کلمه نه اسم فاعل نه اسم مفعول نه صفت مشبهه حرفي دي زائد دي نه زائد نه دي ځکه چې د لازمي نکارت د مبتدا نو غیر زائد دي غیر زائد خو څلور قسمو نو اول احتمال الف لام جنسي دي دا صحیح دي ځکه تعریف د جنس بالجنس تعریف د جنس زم الف لام عادي خارجي دا سبق کې معهود غواړي نو موږ دلته دا صحیح کی کنه صحیح کی اول متاسفل نه صحیح کی ځکه مخکې چې ذکر نه خو دویم مې ته ویل چې رحمیان او بعضو مذهب دانه چې دلته الف لام عادي خارجي صحیح دي کته چې سبق کې معهود نشه نو جواب دار
چې مراد د کلمې نه هغه کلمه ده چې جاری په ژبه ده. بیا په سوال وکړه چې وروره تا خو راته ویل چې تعریف د جنس بالجنس کېږي، دلته خو تعریف د فرد بالجنس راغی. نو جواب به وکړي چې وروره مراد د کلمې نه هغه کلمه ده چې جاری په ژبه د نحویانو، دغه کلمه هم کل جنس ده، ځکه لاندې ته افراد شته دی چې اسم فعل حرف دی. الف لام عهد استغراقی نه صحیح کېږي، ځکه بیا لازمي تعریف د افرادو په افرادو، تعریف د افرادو په افرادو. الف لام عهد ذهني هم نه صحیح کېږي، ځکه لازمي نکارت د مبتدا. وبالله تعالی التوفیق.